راشن بشي زرغون بشي ودان افغانستان پزړګي کې می کړلې د جانان افغانستان راشن بشي زرغون بشي ودان افغانستان پزړګي کې می کړلې د جانان روان کال کې 15 سره یو سلواتنوي هیوادوالو ته د طبیعت الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. همدارنګه 2340 کسانو ته د ویش وروسته خدماتو اجرا صورت نیولی ده او د دې ترڅنګ 9900 هیوادوالو ته د زیږون کارتونه توزیع شوي دي او 2150 کسانو ته د کنسولي خدماتو اجرا صورت نیولی ده. زسم ورسره چیغې کړم قربان د ویش وروسته خدماتو کې هیوادوالو دپاره مسانات تذکرې، همدارنګه د تذکرې نوي کول یا تجدید او اصلاحي خدمات، د ودونو ثبت او همدارنګه د زیږون ثبت صورت نیسي. په زړګي کې مې کړلی د جانان افغانستان. د امکاسان خدمت مرکز کې د بهرنیو چارو وزارت اړوند کنسولي خدمات هم فعال دي. د دې نه علاوه د زنانو دپاره موږ په دغې زون کې ځانګړی ځای لرو او د مردانو دپاره ځانګړي سالونونه لرو. د دې ترڅنګ د اړونده خدماتو د عوایدو په برخه کې هم اسانتیا لرو. د میوند بانک څنګه همدلته داخل د زون کې فعاله ده، مراجعین کولی شي چې په اسانۍ سره خپل عواید همدلته داخل د زون کې تحویل کړي. منځم ګران افغانستان په زړګي کې مې کړلی د جان. ټولو هیوادوالو ته مې دا پیغام ده چې بغیر د الکتریکي تذکرې نه خصوص معاملات نه ترسره کیږي. ټول خصوصي او دولتي معاملات چې دي هغه په الکتریکي تذکره ترسره کیږي. نو دوی باید کوشش هم دا وکړي تر څو مخکې د مشکل نه چې دوی ته مشکل پیدا کیږي الکترونیکي تذکره واخلي. په ټولو کې سرلوړی وي روان افغانستان په زړګي کې مې کړلی د جانان افغانستان.